توبه سنگر یم. تقریبا 2 کاله کېږي چې د افغانستان کرکټ بورډ سره د وومن ډیولپمنټ منیجر په صفت کار کوم. دا کومه پروسه چې تاسو اوس په جریان کې یاستئ د ښځو د کرکټ پروسه چې موږ روانه کړې ده، موږ د تیرو شپږو 2 کالو راهیسې دا پروسه شروع کړې وه، خو متاسفانه د بعضو مشکلاتو وجې نه به موږ دا پروسه بعضې وخت سټاپ کوله او ځنډوله. نو اوس خوشبختانه د افغانستان کرکټ بورډ رهبریت متحد دی چې د ټولو اصولو او قوانینو په نظر کې نیولو سره دا ټیم بیرته په خپو ودروي او په آینده کې موږ یو ملي ټیم ولرو. تقریبا په دې کمپ کې موږ سره 40 نجونې دي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه دي. خوشبختانه دا هغه نجونې دي چې زموږ هغه کومه پروسه چې زموږ د ښوونځیو ترمنځ موږ کوم مسابقات چې نیولي په هغې کې موږ د استعداد پیژندنه مو کړه او هغه کسان چې استعداد یې درلوده او توانایي درلوده هغه کسان د دې کمپ لپاره انتخاب شوي دي. او زموږ د انتخاب هغه پروسه چې ده معیار صرف استعداد او توانایي ده، نور هیڅ کوم معیار موږ فعلا په نظر کې نه لرو. هغه نجونې چې متحدې دي او غواړي په دې برخه کې ځان ته شخصیت جوړ کړي یا کریر جوړ کړي، نو موږ هغه نجونې سلیکټ